الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله سبحانه وتعالى دو قسمه احکام دي چې بعضې هغې کې اوامر ورته وایي چې رب ویلي دي چې دا کار به کوئ، او بعضې داسې دي چې هغه الله سبحانه وتعالی د هغې نه منع کړې ده، نواهي ورته وایي. د دې وجې نه زموږ دین کې دعوت چې دی دا څه امر بالمعروف دی او څه نهی عن المنکر دی. معروف هر هغه څیز ته وایي چې الله او رسول جایز کړي، او منکر هر هغه څیز چې هغه الله او رسول د هغې نه منع کړي. زما ورونو، یو د هغې منهیاتو نه چې زمونږ اسلام او شریعت د هغې نه منع کړې ده، هغې ته اسراف ویلی کېږي. اسراف خپله معنی ده تعدي د حد نه او تجاوز د خپل اندازې نه، دې ته اسراف ویلی کېږي. دا اسراف شریعت ډېر زیات بد ګڼلی دی، او قرآن کریم کې د دې اسراف یو دو قسمه نوع ذکر شوي دي. امام راغب اصفهاني رحمه الله وایي یو هغه اسراف دی چې شریعت تا ته د هغې اجازه درکړې ده، لکه خپل مال دی او انفاق وکې په شرعي طریقه باندې، او دویم هغه اسراف دی چې هغه تبذیر او اسراف دی چې شریعت د هغې نه منع کړې ده. نو باید چې مسلمانان د دې نه ځان وساتي. دا اسراف زما ورونو دا په قرآن کریم کې په ډېرو سختو وعیدو الفاظو کې راغلی دی. رب العالمین د دې ډېره بدي بیان کړې ده. دا اسرافونه چې دی دا په خوراکونو کې هم دي چې په لږه ډوډۍ د کار کېږي او ته ډېره دغه کې خواطرې غریب د ولږې نه مړ کېږي، او ته خپله دونه اسراف کې او دونه خرچې کې. نو شریعت د دې نه منع کړې ده. سورت بني اسرائیل کې الله دې ته یو لفظ ویلی دی چې لفظ د تبذیر دی، او الله رب العالمین وایي چې دغه خلک چې هغوی مبذرینی بېځای مالونه لګوي، اسرافونه کوي، نو الله سبحانه وتعالی وایي دا د شیطانانو ورونه دي. دې مبذرینو ته قرآن کریم کې اخوان الشیاطین ویلی شوي دي. او دا اسراف په جامو لباس کې هم دی چې په یو جوړه او دو جوړه باندې د کار کېږي، او ته درې او څلور او لس او شل او چېرته کپړه ښکاره کېږي او ته په دې پسې شوی. خاص کر دا بیماري د دې زنانو ډېره زیاته ده. او دا اسراف دا په اوبو کې هم کېږي. نن سبا د اوبو اسراف دا مخلوق کې ډېر زیات شوی دی. رب العالمین دا اوبه دومره یو لوی نعمت ګرځولی دی چې الله قرآن کې وایي وجعلنا من الماء كل شيء حي. د اوبو نه مې هر ژوندی څیز ګرځولی دی. یا د اوبو نه فایده دی چې نطفه ده، او یا په اوبو باندې زندگی تیریږي. او الله سبحانه وتعالی چې نعمت د اوبو ذکر کړی دی، نو قرآن کریم کې انهار ورته کله وایي. د الله په غټو نعمتونو کې ذکر کړی دی، جنت نعمتونو کې هم دا دی. نو د دې وجې نه زما ورونو زموږ اسلام موږ د دې نه منې کړي وو چې په اوبو کې به هم زیاتی نه کې، دارنګې ته به په مال کې مصراف نه کې، دارنګې ته به په خرچه کې مصراف نه کې، یو معتدل حالت باندې به وچلیږي. او الله دې مصرفینو ته دونه غصه دی
چې قرآن کریم کې الله د دې باره کې وایي سورۃ مومن 3 آیات کې وان المسرفین هم اصحاب النار دغه زیاتی کوونکي خلک چې اسراف کوي د جهنمین دي. نن سبا ورونو دې خبرو ته زمونږ استاد هیڅ سوچ نشته دی. موږ چې کله د اوبو باندې ته کینو نو موږ د اوبو سره چل کوو، موږ یو ځا موټر راوباسي او په دې طرف باندې وځي. خدا ګوره سخته ګناه ده. ور الله دومره دي مسرفین مبارک وي وان المسرفین هم اصحاب النار د جهنمین دي الله سبحانه و تعالی وي. دارنګي قران کریم کې الله سبحانه و تعالی د اسراف بارک وي چې مؤمن با بخنه د الله نه غواړي چې کله ما نه اسراف شوی الله ته بخنه وکي. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا. او الله مؤمنانو ته وی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے مسرفینو د الله نه بخنه وغواړئ. او الله د څوک چې اسراف کوي د اسراف کوونکو سره الله مینم نشته دی. الله وی ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. سورۃ انعام 140 کې الله وی. او رب العالمین سورۃ اعراف 1 کې وی خوراک کا کوي خو ولا تسرفوا ګره نه به خوراک کې زیاته کوي نه به په اوبو کې زیاته کوي. او تر دې پورې چې قرآن د قصاص باره کې موي چې د چا نه څوک مړ شنو فلا یسرف هغه به اسراف نه کوي چې د یو په ځای دوه ولي او به بدل سړی ولي. او هغه خلک چې هغه مسرفین دي هغه ته بد عملونه ښکاره شوي دي ښه ښکاره شوي دي. کذلک زین للمسرفین ما كانوا يعملون. او الله سبحانه و تعالی په سورۃ المائده کې وایي ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. ډیر خلک د زمکو کې اسراف کوونکي دي. د لوط علیه السلام د قوم باره کې مرضی بلانتم قوم مسرفون. د فرعون باره کې الله وایي وانه لمن المسرفين. د ډیر آیاتونه د قران کریم دا الله سبحانه و تعالی ذکر کړی دي. بلکې کم خلک چې اسراف کوي نو الله په قران نه پوي کوي. سورۃ الزخرف کې الله سبحانه و تعالی وایي افنضرب عنكم الذکر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. او د فرعون باره کې وایي ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. اسراف ډیر یو مهلک مرض دی. زمورونو باید چې منګه او تاسو خاص کر د ابو باره کې اسراف ونکو. یو حدیث امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مسند احمد کې راوړی دی په 6000 نمبر باندې. امام ابن ماجه رحمت الله علیه دا روایت راوړی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وایي چې نبی علیہ السلام او بعضو روایتو کې عبد الله ابن عمر دی د سعد ابن ابي وقاص په خوا روانو وهو يتوضا او دس کو خدا او دس کې ډیر یو بلګولې. محمد رسول الله ته وایي ما هذا صرف یا سعد. اے سعد دا څونه اسراف کې ته دی وګو کې. نو سعد رضی الله عنه ته وایي افل وضوء صرف یا رسول الله وګو کې کني اسرافي. محمد رسول الله ته وایي او نعم وان كنت على نهر جار. اگر کته د یو دسي نهر په غاړه باندې چې داغي دا وبرواني هم به ته اسراف نه کې. زمورونو اسراف ډیر ناکاره بیماری ده. وردا صحابي دي او نبی عليه الصلاه والسلام هغه ته ویلي دي چې ته به اسراف نه کې او بو کې به اسراف نه کې. دا روایت د احمد شاکر صاحب صحیح کړی دی او شیخ البانی رحمت الله تعالی علیه په ارواء الغلیل کې دا روایت ضعیف کړی دی. لیکن په سلسله الاحاديث صحیحه کې به د روایت صحیح کړی دی. دې حدیث کې موږ تاسو ته یو فائدہ ده چې کوم مرګره ډیری وبلګي په اودس کې موږ به دې ته ویو چې دا کار مکوا. ور محمد رسول الله سعد بن ابي وقاص ته ویلي دي. دویمه فائدہ ده چې په اوداس او بو کې مصرف شته دي. او دریمه فائدہ ده کته د نهر په غاړه ناشته د سمندر په غاړه ناشته هم ته ډیری وبنه مستعمله. د دې وجنه د الموسوعه الفقهيه سلورم جزء یو سلطیه صفحه کې وی واتفق اهل العلم على ان الاسراف بماء الوضوء مکروه. وای د علماء اتفاق دی په دې باندې چې په اوبو کې اسراف دا او داس کې دا مکروه دی.
او دا حرام دی وای ځکه الله وای چې ولا تسرفو. بخاری او مسلم کې روایت ده چې محمد رسول الله به د جنابت غسل په یو صاع وګی باندې کول او په یو مد باندې چې دا د ساعت څلورمه حصہ ده یا پنځمه حصہ ده نو د پاغي باندې به او دس کوو. امام احمد، نسائی، ابن ماجه، ابو داود، ابن خزیمه دا ټول دا روایت راوړی دی. روایت مسند احمد کې هم دی، نسائی کې هم دی. یو باندې چې راغی محمد رسول الله علیه السلام ته ویل ما ته او دس وخیوا نو طریقې وته وخودل. نو اخر کې وته نبی علیہ السلام هر اندام بدرې درې زلینځي وای پمن زاد علی هذا چا چې په دې زیادت وکړ ډېری وبې په ولګولې نو فقط اساء وتعدى وظلم. محمد رسول الله ډېر بد وکړ، ډېر ظلم او ډېر تجاوز وکړ. زما ورونو هر اندام د درې ځل نه ډېر وینځل دم صحیح نه دي. عبد الله بن مبارک بویل رحمه الله ولا امنوا اذا زاد في الوضوء على الثلاث اياسم. امام ترمذی دا قول راوړی دی کوم سړی چې او دس کې اسراف کوي او هر اندام د درې ځل نه ډېر وینځي وای دا ګناهګار دی. امام احمد او اسحاق ابن راهوی بویل لا يزيد على الثلاث الا رجل مبتلى. دا د او دس کې چې دا هر اندام د درې ځل نه ډېر زیات وینځي وای دا هغه سړی چې هغه وسوسو والی او انسان وته د وسوسو بیماری ته لګیدلی. نو کم خلک چې اسراف کوي شریعت د دینه منع کړي د خبره بم نه مني. ولا تطيعوا امر المسرفين الله وی. او قرآن کریم ذکر کوي وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه. الله وی څوک چې اسراف کوي او ایمان پکې نه د الله په آیاتونو نو زول رب العالمین وی عذاب ورکوم. ځکه ورپسې وی ولعذاب الاخرة اشد وابقى. زمورونو نن دي خبرو کې ډېر سوچ پکار دی. منګ او تاسو نن سبا خوراکونو کې څونه اسراف کوو، اوبو کې څونه اسراف کوو، لباسونو کې څونه اسراف کوو. عبد الله بن عباس رضی الله عنه د دې آیات تفسیر کوو وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هغه وی د دې معنی دا ده چې په غیر اسراف ولا تقدیر تبه اسراف پکې نه کې به بل الله د دې اجر درکې. عطا ابن ابي رباح بویلی د دې آیات په تفسیر کې وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وانه عن الاسراف في كل شيء. الله دې منی کړیو چې په هیڅ شي کې به اسراف نه کوي. الادب المفرد کې امام بخاری سے ابدار اوړي دي. امام ابن کثیر وی لا تسرفوا في الاكل ولا تسرفوا في الماء. وبو کې اسراف مکوي او تاسو په خوراکونو کې اسراف مکوي. اسراف چې نه دا ډېر مهلک مرض دی. امام ابن قیم رحمت الله علیه وی کله چې انسان اسراف شروع کی نو رب العالمین وای دته به مصیبتونه او عذابونه رسي. نو اسراف ډېر خوش شی دی. د مؤمن صفت دا چې ولم یسرفو اسراف به مؤمن نه کوي. او ان المسرفین هم اصحاب النار. مسرف چاته وی پیروز آبادی وی هم المتجاوزون فی امورهم الحد. دا خلق دي چې هغه په کارونو کې د حدود شرعیو نه اخوا تیریږي. زمورونو د اسراف نه ځان ساتل غواړي. علماء د اسراف ضررونه شمارلي دي. یو دا چې کوم انسان اسراف کوي دته الله غصه کیږي. دویم دا چې کوم انسان اسراف کوي نو دا د شیطان سره د ورورولي ده. بل دا چې کوم انسان اسراف کوي نو دا مال بربادي. کوم انسان چې هغه اسراف کوي نو دا انسان د الله د محبت نه دا لري کیږي. او کوم انسان چې هغه اسراف کوي نو دا انسان د رب العالمین او د نبی د حکمونو ماتواله کوي. نو باید چې منګو تاسو په لباسونو کې منګو تاسو په خوراکونو کې خاص کر په اوبو کې د اسراف نظام وساتو. شریعت به د دې ډېر خیال کوو. الله دې زمونږ استاد په حال ورحمېږي. نن چې منګه د اوبو ټوټۍ تکینو د جمعتونو کې به ګورئ یا نور زینو کې علما ذکر کوي چې څوک شکینو دل لوټه کې وبو ورکاوه. دغه روایت د سعد رضی الله عنه کده نیر په سر باندې ناشتي هم ته به اسراف نه کې. رب العالمین دې موږ د اسرافونو نه وساتي. الله دې موږ تاسو د کتاب او سنت متبعين جوړ کړي. خیسته دین د محمد رسول الله ډیر خیسته دی، ډیر خوان دی کې. الله سبحانه و تعالی دې په مذهب باندې موږ پوي کړي او الله دې موږ د نبی علیہ السلام د سنت صحیح متبعين او داعین وګرځي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا. دا خبر واوري ورونو خپل عمل کې راولي او بل ته د دې دعوت وکړي.